طالبانو د هدايه عبارت نن دسې ده ويكره اللعب بالشطرنج والنرد و14. طالبانو لوبې خو دنیا کې بیخي ډېرې دي، خو دا چې هدايه په متن کې دلته 3 لوبې ذکر کول غواړي، نو زه غواړم چې اول د دې 3 واړو لوبو معرفت وکړو چې دا 3 واړه لوبې کومې دي. نرد څه شی ده، شطرنج څه شی ده او 14 څه شی ده. نرد دا یوه لوبه ده چې له اسلام نه مخکې د ساسانیانو چې د ایرانیانو د کسرایانو په حکومتونو کې اول چې چا جوړه کړې هغه ایرانیان دي. نرد چې و زمانه کې مونږ لډو یا چکه ورته وایو طالبانو. علما وایي اول دا لوبه چې چا جوړه کړې ده دا اردشیر ابن بابک نومېده. اردشیر ابن بابک. دا کتاب صبح الاعشاء في صناعة الانشاء عبد العباس احمد بن علي القلقشندي. دی کتاب کې طالبانو وایي الصنف الثامن آلات اللعب وهي عدة آلات. یو له هغې نه طالبانو نرد لوبه ده. نرد څه شی ده؟ وهو من حکم الفرس وضعه اردشیر ابن بابک اول طبقه الاکاسره. د کسرایانو اولینۍ طبقه چې وه په هغه زمانه کې دا لوبه څنګه سوې ده جوړه سوې. اوس بعضې علما وایي چې دا لډو چکه اوس راغلی ده او حدیث رسول الله چې هلته کوم حدیث ویلی ده چې دلته هغه هم نقل کړی، هدایي مولا هم نقل کړی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې وایي من لعب بالنردشیر فکأنما غمس یده فی لحم الخنزیر. که چا په نردشیر باندې لوبه وکړله یعنې چکه او لډو یې وکړله فکأنما غمس یده فی لحم الخنزیر. دا داسې مثال لري لکه د خنزیر په غوښه کې چې لاس وهي. نو دوی وایي بعضې خلک داسې فکر کوي چې دا د نردشیر لوبه نوې اوس راوتلې ده. نوې نه ده، له اسلام نه ډېره مخکینۍ لوبه ده چې کسرایانو ایرانیانو هغه کړې ده. دا کومه لوبه ده طالبانو؟ داسې یوه تخته ده چې 12 کوټې لري، 4 فصلونو باندې مشتمله لوبه ده، 4 فصله لري. نو څنګه طریقه یې ده؟ هلته علامه قلقشندي د دې بحث کوي. یو نور حکم یې وروسته بیانوم، خو صرف دی په صبح العشاء ولوي چې دی شافعي د طالبانو دی وایي صحیح خبر دا ده بدون له قمار هم دا لوبه حرامه ده. یو خو چې قمار پې کوي بدون د قمار نه هم دا لوبه حرامه ده، ځکه حدیث پکې راغلی ده. اسلام کې یوازینۍ لوبه نه چې ډایرکټ په اړه باندې حدیث راغلی. هېڅ لوبه طالبانو په اسلام کې تقریبا نشته چې حدیث د دغې لوبې په اړه په نارواطوب کې راغلی وي. یوازینۍ لوبه چې صحیح حدیث یې په نارواطوب کې راغلی ده هغه لوبه د چا ده؟ د نرد، چې دې ته طاولم وایي، عربۍ کې ورته طاولم وایي دې لوبې ته. دا لوبه ناروا ځکه ده چې صحیح حدیث یې په نارواطوب کې راغلی. یو لاندې بله لوبه چې شطرنج ده. د دې به هم یو وارې د تاریخ ووایو. شطرنج د نرد له لوبې نه وروستۍ را پیدا سوې ده په دنیا کې. وروسته طالبانو بیا د نرد لوبه را پیدا سوې د شطرنج. شطرنج چې ده اصل کې دا فارسي لغت ده، 6 رنګ ده، 6 رنګه. ځکه دې کې بادشاه ده، پیل ده، اس ده، رخ ده، بیدق ده چې نومونه یې دي طالبانو والفرزان. 6 دانې دي، د هر یو ځان ته رنګ لري. ما خپله طالبانو الحمدلله زده نه ده، خو لیدلې مې ځکه ده چې ته په یو علمي شي باندې بحث کوې نو هغه به یې ورې ګوري. شطرنج داسې یوه تخته ده، یو طرف ته هم سړی ناست بل طرف ته هم لوبه ورباندې کوي، دې ته وایي شطرنج. اصل کې فارسي لغت ده، 6 رنګ. دا هندوانو جوړ کړی طالبانو. د فارسیانو چې کله فارسیانو نرد جوړ کړ د هغې په مقابل کې طالبانو هغه راجګ سول، هندوان راجګ سول. هندوانو د دې په مقابل کې هغه جوړ کړ، شطرنج یې جوړ کړ. شطرنج چې چا جوړ کړی؟ صاحب ابن داهر الهندي نومېږي. بلهیت په نامه یو بادشاه و د اسلام نه ډېر مخته طالبانو په هغه زمانه کې د بلهیت بادشاه دپاره صاحب ابن داهر الهندي شطرنج جوړ کړی ده. دغه شطرنج تقریبا د دې او د چکې او د لډو چې دا نرد ده عین هغه شی خو نه ده، خو هغه ته ورته یو شی ده چې په تخمین باندې دا لوبه کول کېږي. نو شطرنج لوبه چې ده دی بیا علامه قلقشندي پر خپل کتاب کې اوږد بحث کوي ورباندې. دا خو هغه تاریخي اړخ شو طالبانو له یو کتاب نه، صرف د دې په خاطر چې خلک فکر کوي چې دا لکه اوس دا لوبه را پیدا سوې. د اسلام نه دواړه مخکینۍ دي. دا یو طالب جانه دا کتاب درسره کېږده. بل دا کتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر. دا عالم 346 کال کې وفات ده او لوی مؤرخ ده ابوالحسن علي بن حسين بن علي المسعودي. دی دلته وایي د هندوانو چې کله هندوانو باچایګانې وي ذکر جمل من اخبار الهند وآرائها وبدء ممالکها وملوکها یو فصل کړي. بیا طالبانو هندوانو باندې یو چا ډېره بادشاهي کړې ده، برهمیان ورته وایي، برهمن. دا برهمن په تاریخ کې یو بحث کوي دی چې ډېر غټ سړی تېر سوی. د برهمن چې مړ سو د ده زوی واکمن سو، بهبود ابن برهمن نومېده. بهبود ابن برهمن د اسلام نه مخکې مسله ده طالبانو، اسلام له دین نه. نو هلته د ده د خلافت زمانه وه. اردشیر ابن بابک چې د ساسانیانو د ایرانیانو بادشاهي وله، دغه ایرانیای راجګ سو ان اردشیر ابن بابک اول من وضع النرد. اول چې چا دا لوبه کېښودله هغه دا سړی و، دا د نرد لوبه. لاندې بحث کوي طالبانو ملک بلهیت وصنع الشطرنج. تم پس له دې نه بادشاهي ورغله بلهیت وصنعت فی ایامه شطرنج. د بلهیت بادشاه دپاره بیا طالبانو دا جوړ سو. بیا نور بحث پې کوي چې دا لوبه څنګه کول کېږي. طالبانو دومره خطرناکه لوبه ده، دومره اوږده حسابونه یې دلته کړي که نه. دا شطرنج لوبه چې د چا زده وي مضاعفه کېږي او کېږي او کېږي. بیخي ډېر حتی علما دومره علمي بحث کوي. یو وخت کې چا پوښتنه وکړله
چې مصر ته بني اسرائیل لاړل څو کسان ول د دومره لږ زمانه کې ولې دومره مضاعف شول د دې ورته جواب د شطرنج په اړه ورکړی هغه نور علمي بحثونه دي طالبانو هغه ته هغه چا پورې تړاو لري چې د هغوی دا لوبه زده وي چې د چا دا لوبه زده وي تر هغوی پورې تړاو لري نور بحث به بیا طالبانو هلته تاسې کوي د موږ صرف دا د حکم چې دغلته دا 3 لوبې ذکر شولې دا څه شی دا د شافعیانو د مذهب یو عالم تیر سوی کتاب جوړ کړی عمدة المحتج في حكم الشطرنج امام عبد الخير شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي الشافعي هم دې مسلې د شطرنج لپاره جوړ کتاب د طالبانو خو یو خبر چې رد المحتار لیکل شامي رد المحتار کې چې دا خبر کوي چې مکروه تحریمي د اللعب بالنرد دی وایي دا څه شی ده دا نردشیر دی وایي هو من موضوعات صابور بن اردشیر ثاني ملوك الساسانيه وهو حرام مسقط للعداله بالاجماع دا حرام د طالبانو په تاریخ چې دی وایي دا جوړ کړی بعد دویمو بادشاهانو د ساسانیانو ته هغه زمانه کې دا جوړ شوی صابور ابن اردشیر ابن بابک جوړ کړی صرف دی وایي چې صابور جوړ کړی نور مؤرخین وایي چې اردشیر ابن بابک جوړ کړی یہ دلیل سیدھا طالبانو داسې چلتی سوی ابتدا دي یو کړي انتها دي بل کړي لکه د بیت المقدس جمعات امام سخاوي خپل کتاب کې کوم بحث کوي اول دا بحث کوي چې دا شطرنج فارسی لغت ته شش رنگ ایرانیان شش نه وایي ګورک شش وایي علما وایي چې شطرنج ته وزیر ورکړي شطرنج شش رنگ د تاریخ ابن خلقان نه دی نقل کوي چې کومې خبرې دواړه ما تاسې ته نقل کړي طالبانو په دواړو باندې څوک کوي چې اول نر چا جوړ کړی اول شطرنج چا جوړ کړی په دې باندې دی بحث کوي دا خو طالبانو خلاص وسوله دی هم بحث کوي زه نور نه پرې لګېږم خو صرف دومره ده چې دا نرد لوبه او شطرنج لوبه جوړې خو دواړه له اسلام نه مخکې دي عربي نړۍ ته له هند عربي نړۍ ته دا شطرنج راوړل سوی لکه شطرنج خو هندوانو جوړ کړی نرد ایرانیانو جوړ کړی له اسلام نه مخکې د عربي نړۍ ته دا راغلی و که نه و راغلی دی وایي امام سخاوي ولم يعرف الشطرنج الا بعد ان فتحت البلاد فان اصله من الهند وانتقل منهم الى الفرس بخلاف النرد فانه كان معروفا عند العرب عربو طالبانو له اسلام نه مخکې د نرد لوبه پیژندله خو ته متوجه سئ طالبانو چې دا مسأله علمي واورو د اسلام نه مخکې خو دواړه لوبې جوړې سوې وې خو نرد لوبه له اسلام نه مخکې عربي نړۍ کې رواج ولا عربو کوله نو چې عربو کوله طالبانو ځکه رسول الله پیژندله رسول الله سلام حدیث په مسلم شریف کې من لعب بالنرد شیر هدايه دلته شطرنج هم راوړی طالبانو دا ټکی نشته اصل کې که تاسې محدثین علما وګورئ طالبانو لکه محشي وایي چې قلت غريب بهذا اللفظ فمسلم کې داسې راغلی ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد شیر فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه نو ګوره د رسول الله زمانه کې نرد وکړه نو په عربو کې رسول الله حکم بیان کړي چې دا ناروا ده اتفاق د علماو په دې باندې چې نرد څوک ده د څلورو مذاهبو د مقلدینو او د غیر مقلدینو حکم دا ده چې نرد لوبه څوک ده حرامه او ناروا ده اما شطرنج لوبه چې هندوانو جوړه کړې وه کله چې اسلامي فتوحات راغلل له هند فارسیانو ته دا لوبه راغله کله چې اسلامي فتوحات راغلل د اسلامي فتوحاتو نه وروسته طالبانو الله عز وجل بیا دا لوبه اسلام ته هم راغله مسلمانانو ته هم راغله د رسول الله سلام زمانه کې د شطرنج لوبه نه وله جوړه سوې وه خو دا لوبه هلته لا رسېدلې نه وه وروسته بیا په فتوحاتو اسلامیو کې راغله چې علامه امام شمس الدین السخاوي الشافعي رحمه الله لیکي دلته یو خبر نقل کوي طالبانو دی وایي سند ذکر کوي ټول سند اخبرني ابو الطيب احمد بن محمد المصري تر اخر السند پورې سمعت انس بن مالك يقول اول من جاء بالكتاب العربي والشطرنج والنرد عمرو بن العاص تعلم ذلك بالحيره اخرجه الديلمي في جزء جمعه في ذلك من هذا الوجه نو نرد او شطرنج دواړه وایي د حیره عراق یو ښار ده هغه عمرو بن العاص له اسلام نه مخکې دا راوړي ول دینا بر هر تقدیر ولې طالبانو دا شطرنج جوړ کړ دی بحث کوي دا د شطرنج لوبه ولې جوړه شوه یو خو دا و د هندوانو د بادشاهانو کې د ښځې یو زوی و بادشاه و ښځه وه یو زوی و هغه هم بادشاه و په هند کې جنګ ته چې لاړل نو په جنګ کې تنها د ده زوی بادشاه مړ شو یو هم بل مړ شو نو چې بېرته راغلل نو د ښځې ورته ویلې چې دا څنګه کېدی شي چې د ما زوی دې مړي نور دې نه دې طالبانو د شطرنج لوبه جوړه کړله چې خو د ما زده نه ده طالبانو کوي تاسې زده وي چاته معلومات وي نو چې څنګه کېدلی شي دا یې ځکه ورته جوړه کړه چې د ښځې لپاره دا ثابته شي چې کېدلی شي دا د شطرنج لوبه طالبانو داسې کېږي چې یوه مهره وخوړل شي نورې دې بد شي پکې داسې ترتیب کېدلی شي دا یو علت دویمه وجه دا ده هندوان نه ول هندوان له اسلام نه مخکې دوی داسې غوښتل چې یو باچا له بل باچا سره جنګ کوي باید وینه توی نه شي که جنګ کوو راځئ فکري جنګ وکړو چې یو په بل غالب شو بیا به مملکت هم ورپرېږدو د وینو تویولو جنګ دې نه کوي دا شطرنج لوبه جوړه شوه دې کې طالبانو یو طرف ته باچا د اسونه دي پیل ده بل طرف ته باچا او اسونه دي پیل ده یو طرف ته به یو باچا کېناست بل طرف ته بل هغه سره به هم ډله ناسته وه ده سره مقابله به یې کوله چې چا وګټله نو که دا به چا وګټله طالبانو بیا هغه جنګ د وینې تویولو هم ګټلی دا طالبانو یې دې په مقابل کې اصل کې جوړه کړې ده ان ملوك الهند كانوا حكماء لا يرون بالقتال واراقه الدماء فوضعوا الشطرنج فكان اذا تنازع ملكان في مملكه اصطف الجيشان وتقابل الفريقان وتقدم الملك من غير قتال وسفك الدماء دای طالبانو د جارالله زمخشري نه نقل کړی ده یا داو طالبان درېیمه رایه دا ده چې نه دوانو کې یو ډېر بېزړه بادشاه و بېزړه و ډېر نو هغه خپله جنګ ته نه ورتله چې جنګ کې برخه واخلي ده دا غوښتل چې د جنګ سیل وکړي دې طالبانو دته هغه جوړ کړه دا د شطرنج لوبه جوړه کړه چې جوړه یې کړه نو د شطرنج په لوبه کې هم جنګ وي نو دی به ورته ناست و کرا کرا لغنه د باچا ډارن باچا زړور شجاع أن بعض الملوك كان جبانا فأحب النظر في الحرب ولم يكن رآها فوضعوا له بعض حكماء زمنه وجعلوا 14 دې طالبانو هم داسې ورته جوړ کړه الله عز وجل ته دې پورې چې دی څوک وګرځاو مخکې مې درته ویلې طالبانو د رسول الله په زمانه کې نرد لوبه عربو کې وه رسول الله ته هم راغلې وله رسول الله سلام په حکم باندې څوک ویلې
حدیث ویلې. نو هغې کې اتفاق د علماو دا ده چې د نرد لوبه څوک ده حرامه ده، په څلورو مذاهبو کې ناروا ده. پاتې سوه د شطرنج لوبه. دی دلته امام سخاوي په خپل کتاب کې طالبانو د شطرنج په اړه باندې بحث کوي. اوږدوه مې نه طالبانو صرف اجمالي خبرې درته کوم، چونکې ما دا کتاب چې کتلی امام سخاوي یو فصل کې ښودلی چې د شطرنج په ذم کې لکه دلته حدیث کې راځي دا وایي من لعب بالشطرنج والنردشیر، دا شطرنج ټکی نشته. حاصل دا سو چې ما ثبت فی النهي شطرنج احادیث، د نبي علیه السلام نه د شطرنج په اړه په نهي کې هېڅ حدیث ثابت نه ده. ولې؟ لکه د رسول الله زمانه کې ونه علما وایي چې څومره احادیث د رسول الله السلام نه د شطرنج په نارواتوب کې راغلي هغه ټول ثابت نه دي، ځکه طالبانو د رسول الله السلام زمانه کې ومنه او رسول الله السلام نه په دې باره کې حدیث ثابت نه دي. د نردشیر کې خو ثابت شو، د مسلم شریف حدیث ده، په موطا امام مالک کې شته، نورو حدیثو کتابونو کې شته، اما د شطرنج په اړه د رسول الله السلام نه حدیث نشته ده. نه تنها طالبانو دلته امام سخاوي رحمه الله دا خبر لیکلي، د احادیثو ډېر علما او نورو لیکلي ده، لکه د هدایت تخریج طالبانو یو عالم کړی ابن حجر، دا مشهور ابن الحجر هیثمي الشافعي، هغه هم طالبانو لیکلي دي چې الدرايه في تخريج احاديث الهدايه کې هلته وایي طالبانو ابن حجر وایي څومره احادیث چې د رسول الله السلام نه په ذم د شطرنج کې راغلي دي هغه ټول احادیث ثابت نه دي، ثبوت نه لري. الدرايه في تخريج احاديث الهدايه اصل نه لري طالبان. بل فصل امام سخاوي کې دي چې د شطرنج په اړه باندې په ذم کې احادیث د صحابو نه راغلي کنه موقوف احادیث وو طالبانو دا راغلي دي، د صحابو نه دا ثابت ده، ځکه بیا وروسته فتوحات اسلامیه چې راغلي بیا شطرنج لوبه چیرته راغله مسلمانانو ته راغله، نو صحابو نه موقوف احادیث په ذم کې ثابت دي. اما داسې احادیث چې صحابو د دا لوبه د شطرنج کړي وي بعضې علما طالبانو د صحابو نه دلته دا احادیث هم نقل کوي چې صحابو څوک کړی ده شطرنج یې کړی ده. خو امام سخاوي دلته یوه خبر کړي طالبانو اصل کې د صحابو نه چې چا دا نقل کړی چې هغوی د شطرنج لوبه کړې ده هغه ټول غلط، هیڅ ثابت نه ده طالبانو، ذم ترې ثابت ده، خو لوبه د شطرنج لکه عمر رضی الله عنه نه بعضې علما نقل کوي یا د نورو علماو نه نقل کوي دا طالبانو ثابت نه ده. علماوي ومن نقل عن احد من الصحابه انه رخص فيه فهو غالط، والبيهقي وغيره من اهل الحديث اعلم باقوال الصحابه ممن ينقل اقوالا بلا اسناد والعلم عند الله. امام سخاوي دا خبره کړي، علامه شیخ الاسلام ابن تیمیه په مجموع الفتاوا کې په دې مسأله باندې بحث کوي، هلته دی وایي طالبانو چې د شطرنج په کولو باندې د صحابو نه چې کوم اقوال نقل دي دا غلط دي طالبانو، په ذم کې ثابت دي، په کړنه کې چې دوی خپله د شطرنج لوبه کړې دا ثابت نه دي. خبر پوه شو؟ اما د تابعینو نه طالبانو شته، تابعینو نه په ذم کې ثابت دي، په کړنه کې ثابت دي، یعنې تابعینو نه طالبانو داسې سندونه شته داسې حدیث چې امام سخاوي دلته باندې نقل کوي، بحث پې باندې کوي چې شطرنج لوبه د چا نه ثابته ده، د تابعینو نه طالبانو ذم ثابت ده، کړنه هم څوک کړنه هم ثابته ده طالبانو. دا به دلته لږ پرېږدو. دریم شی چې طالبانو یو خو نرد سو یو شطرنج سو یو 14 ده، دا طالبانو بنایه ده، د علامه بدر الدین العیني چې په هدایه شرح دی داسې وایي طالبانو دا 14 څه شي ته وایي وهو قطعه لوح يخط عليه 14 خط. دا طالبانو 14 خطونه ویستل کېږي او 14 داسې وي، درې خطونه داسې وي، ټولې خانې او یا دانې خانې ترې جوړېږي. موږ تاسې څه ورته وایي دې ته؟ څوک ورته پچس وایي، څوک ورته چارخط وایي، پېژنئ که نه داسې چارکونجه خط په مځکه وباسي بیا خطونه منځ کې قطار ورته وایي. دا طالبانو 14 ده، د حدیثو کتابونو کې دې ته چهاردم وایي، خو ما مخکې درته ویلې دا چهارده طالبانو د اسلام په زمانه کې وه، اوسنۍ لوبې نه دي. ګورئ تاسې به وایي چې دا اوس موږ شروع کړي، دا ډېرې پخوانۍ لوبې دي، خو دې باره کې مرفوع حدیث رسول الله نه ثابت نه ده طالبانو، موقوف احادیث د چهارده په اړه شته چې مصنف د ابن ابي شیبه کې شته، مصنف د عبدالرزاق کې شته، همدغه چې باندې چې تاسې احادیث وګورئ طالبانو شته. وهو قطعه لوح يخط عليه 14 خطا في العرض، 14 خطه داسې وباسي، درې داسې وباسي، فيصير جمله العيون 70 عينا. بیا طالبانو یوه ډله خلک یوه طرف ته کېني، یوه ډله بل طرف ته کېږي، 15 شګې دې وي ټولې 10 دانې شګې وي، 15 دې وي 15 دې بلې بیا یو په بل باندې اړې را اړې کنه، دا خو هم ډېر کړی. دا هم طالبانو مکروه ده، تحریمي مکروه ده طالبانو بدون د قمار زموږ د احنافو مذهب باندې. څه ورته وایي تاسې؟ نومونه یاد کړئ، قطار، پچس، چارخط، پټان، قطخان، دې څلورم پنځم شپږم نوم شو طالبانو خو مو پېژانده. دا د علامه بدر الدین العیني خبره شوله. طالبانو علما وایي په کتابونو کې چې دغه لوبې دا د شطرنج او د نرد لوبې دا په چا کې هم رواج شولې، په مدارسو کې رواج شولې. دلته طالبانو دی وایي، امام سخاوي وایي ابن عربي لیکلي دي، قاضي ابن العربي په قبس کې في انکار اللعب بالشطرنج، وایي ګیله یې کړې ده چې اوس عین طالبانو دا په مدرسو کې شروع کړې، فاذا اعيا الطالب من القراءه لعب به في المسجد. هغه زمانه کې دا ګیله کړې چې کله طالب ستړی سي نو بیا وایي راځه چکه ولډو شطرنج نو دا یوه ګیله کړې طالبانو. بعض علماو دا جائز، علماو ته وایي چې دا جائز ده. واسندوا الى قوم من الصحابه والتابعين انهم لعبوا، دا وایي وما كان ذلك قط، دا دروغ ده، والله ما مستها يد تقي. ناد او شطرنج د متقي سړي لاس نه ده مسه شوی چې دوی صحابه کړی د جماعت کې دا ټول ځان دي. دوی وایي دا د سړي ذهن تیزوي، دا ټول دروغ دي. هغه دغه کتاب د طالبانو القبس في شرح موطا ابن انس قاضي ابي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي الاندلسي المالكي 1543 کال کې دا سړی وفات شوی طالبانو. تقریبا څه کم زر کاله طالبانو د دې وتلي دي، 314. امام مالک رحمه الله طالبانو په خپل موطا کې باب کې خدای باب ما جاء في النرد والشطرنج، احاديث راوړي من لعب بالنرد فقد عصى رسول صلى الله عليه وسلم. دې لفظ راوړي مسلم د لفظ نه بدل د طالبانو بنا بر هر تقدیر. دی وایي وانتهى حال بعضهم، بعض علماء په زمانه کې حال دې ته رسېدلی الى ان يقول واي وهو مندوب، دا هغه مستحب ده د النرد والشطرنج. ولې؟ حتى اتخذوه في المدرسه، دوی طالبانو نیولای په مدرسو کې، کولې کنه طالبانو مدرسو کې. فاذا اعيا الطالب من القراءه لعب بالشطرنج في المسجد، واسندوا الى قوم من الصحابه والتابعين انهم لعبوا بها. دوی ویل شطرنج ځکه من کوو چې دا صحابه کړی دا، وما كان ذلك قط، اذ کله دا نه دي سوي.
والله ما مستها يد تقي متقي سړي لاس دینه د مسه کړی ويقولون انها تشحيذ الذهن والعيان يكذبهم ما تبحر فيها قط رجل له ذهن ذهین سړی په دینه د کار سوی اصل نه طالبانو تر اخره پورې بحث کړي مونږ قضا کیږي او د فماذا بعد الحق الا الضلال نو طالبانو دا ان یو ګلاس ولې چې په مدرسو کې نو اوس به بيخي نادر ویني دا ته بنورم خاندر کی الله عز وجل دې طالبانو دې من په حال باندې رحم وکړي دا طالبانو الزواجر عن اقتراب الكبائر ابن حجر کتاب رحمه الله دویم جل کې الكبيرة الثالثة والأربعون بعد څلور سواد درې څلوېښتمه لویه ګناه کبیره هغه لعب طالبانو بالنار ده اللعب بالنار طالبانو الرابع والأربعون څلور سواد څلوېښتمه ګناه کبیره طالبانو النار ده ډېرې اوږده هم طالبانو حدیث چې راوړي دي بیا اخر کې وایي د ټولو علماو رایه دا ده وسبق الى ذلك فصرح في الصحيح الذي ذهب اليه الاكثرون تحريم اللعب بالنار دا نار څلور مذاهب کې حرام ده وانه فسق ترد به شهادته شهادت باندې رد کیږي طالبانو که چا دا لوبه کوله شهادت نه قبليږي دي کې د علماو طالبانو څلور مذهب دي یعنی د شافعي د دوی چې موږ شافعي علما څلور مذهب دي چې نار څنګه ده دریم دا انه حرام كبيره نار لوبه حرام ده ګناه کبیره ده ومر انه الذي عليه الشافعي واكثر اصحابنا والخبر صريح به شافعيانو سيرا يا دار طالبانو دا لوبه حرام ده الكبيرة الخامس والأربعون بعد څلور سوه پنځه څلوېښتمه اللعب بالشطرنج د شافعیانو رایه طالبانو د شطرنج په لوبه کې شی ده دوی وایي که شطرنج لوبه شافعیان وایي که شطرنج لوبه ته داسې کوې دا د شطرنج لوبه که ته قمار پې کوې بیا د شافعیانو په مذهب هم حرامه ده که قمار نه پې کوې په کال کې یا په میاشت کې یو واري ته ښځه دی یا ته یو ملګری دی پټ کوي ښکاره نه په کال کې یا په ورځ کې بیا طالبانو مکروه تنزیهي ده او که هر وخت مونځ وخت عبس پې تېروي بیا طالبانو شافعیانو په مذهب هم څوک ده مکروه تحریمي ده طالبانو دغه الزواجر عن اقتراب الكبائر پوه شولې بعضې خلک وایي امام شافعي صاحب وایي ذهن تیزوي دا صحیح نه ده طالبانو دا د دې کتابونه دي سنن الکبرا د بیهقي وګورئ شعب الایمان د بیهقي وګورئ احناف شافعیان هم طالبانو هغه عادي حالت کې هم د شافعیانو په مذهب له کراهیت تنزیهي نه څوک نه ده خالي نه ده طالبان دا سره ونیسئ یوه خبره دلته بل هم چې دی ذکر کوي الورق الشده دی ذکر کوي طالبانو الورق الشده من پای ورته وایو څوک قطعې ورته وایي زه طالبانو الحمدلله چې کشران مو له دې لوبو سره دي ما هېڅ مناسبت نشته د طالبانو نه مې چاکس ده نه مې شطرنج ده نه مې قطعې زده دي الحمدلله نه مې دي زده سره له دې چې دا یو وخت کې داسې رواج ولې چا فکر هم نه کوو کتاب خو پېژنئ دې ته عربي کې طالبانو ورق الشده وایي دا هم له اسلام نه مخکینۍ لوبې دي ګورئ خبر پوهېږې دم طالبانو علما مکروه بني ځکه دا سړی د خپل مقصد ګوره لوبه په اسلام کې مقصود اصلي نه ده پاڼې ماره مولانا کېږه نو طالبانو علما وایي په کتابونو کې چې لوبه په اسلام کې مقصود اصلي نه ده دا د دې په خاطر وکړه چې ځان سیاحت د بدن هغه وکړي اوس خو بیخي خلکو څوک ترجمه کړی ده رواج او مقصود اصلي یې ګرځولې ده نقد لوبه هېڅ اختلاف نشته ما د شامي عبارت ترتوی شامي څوک بلي حرامي بلي طالبان صرف هغه ته بل راسو ده شطرنج شطرنج څنګه ده طالبان حافظ ابن عبد البر نقل کړی حافظ ابن عبد البر التمهيد لما في الموطا من الاسانيد کې وایي د جمهور علماو او د هغه مذهب دا څه ورته وایي د اکثر علماو رایه دا چې شطرنج طالبانو مکروه تحریمي ده که قمار هم نه خبر پوه خصوصا د موږ د احنافو مذهب ډېر سخت هندي نه طالبانو دلته نقل کوي لږ غوږ ورته ونیسئ د هدایي نه لږ خبره ويكره اللعب بالشطرنج والنرد و13 و14 د فتاوی هندي پنځم جل او باب ولسم باب په پنځم جل کې د کتاب الهجر كل لهو ما سوى الشطرنج حرام بالاجماع واما الشطرنج فاللعب به حرام عندنا اوس چې څوک شطرنج کوي د عدالت دا بدون د قمار نه طالبان که چېرته یو چا لوبه د شطرنج کوله عدالت یې ساقطه کېږي شهادت یې قبلېږي که نه قبلېږي په دې باندې طالبانو شامل د هغه نه بیا نقل کړی ده هغه حکم یې دلته ذکر کوي نو طالبانو دا د شطرنج او د نارد هغه حکمونه سول نو طالبانو ذاتي خو تاسو ته معلومات کېږي چې شطرنج او نارد شطرنج طالبانو اوس زمانه کې موږ څه ورته وایو اوس هم شطرنج ورته وایي یوه تخته ده هر چېرته لیدلی شئ دا یوه دویمه لوبه طالبانو چې نارد دا چې موږ چک او لډو ورته وایو د خپل منځ کې طالبانو تختې بعضې وخت پاک راپارک هم لري د بعضې تختو یې ټول طالبانو هم دا یوه لوبه ده دواړه ډېرې خطرناکې لوبې هم دي او ډېرې اوږدې لوبې هم دي یعنې دومره عجیبې او خطرناکې لوبې دي چې انسان ډېر مصروف کوي ما خو کړې نه ده تاسو ته معلومات شته کله کله چې څوک پې باندې مصروف وي ټوله شپه پې باندې تېرېدی وخت نو انسان طالبانو باید په دې باندې هغه نه شي اخرنۍ لوبه طالبانو چې هدایه وایي چې مکروه ده 14 چې دا چارخط ورته وایي نو شامي یوه خبر دلته لیکلې چې شطرنج خو مرفوع حدیث نه ده صحیح که نه احادیث څوک دي موقوف دي موقوف احادیث په معنا کې راغلي چونکې طالبانو د دې د شطرنج د نارد لوبه یو قسم ده نو علما له مخه حدیث مو ته استدلال کوي نو دوی وایي شامي وایي طالبانو فهو حرام وكبيره عندنا څوک چې مباح لري اعانت لشیطان سره على الاسلام والمسلمين 14 طالبانو حرام ده خو شامي دلته طالبانو دا 14 حرام بللي دي بل قسم تعریف کړی دا داسې وایي طالبانو دا 14 وایي داسې ولوبه ده قطعه من خشب د لرګیو نه یوه قطعه جوړېږي درې دانې هغه پکې دي يحفر فيه 3 اسطر درې خطونه دي پکې ويجعل في تلك الحفر حصان صغار يلعب بها دا کومه لوبه ده داسې کوي که نه مثلا دره کې وړې کندې ویستلي دي درې دانې کندې بیا شګې پکې اچوي لوبي ورباندې کوي نو دا لوبه 14 وي دي ته وي خو طالبانو اکثر علما وي چې الته ابن حجر طالبانو یو بل کتاب جوړ کړی ما خپل کتابخانه کې ما سره ستا ومې لټه ورانه ورکو طالبانو ځکه ډېر کتابونه کله ورک شي هغه نومېږي داسې که نوم یې د ابن حجر هیتمي دی هلته هم دغه مسأله چې شادي کومه خبر لیکلې وه عیني هلته د 14 دغه معنا کړې 14 چارخط طالبانو دا هم د موږ د احنافو مذهب باندې څوک ګوري طالبانو دا هغه لوبې دي چې د دې لوبو په اړه باندې د نقد ګوري په ټوله دنیا کې چې څومره لوبې راغلي په سوونه سوونه لوبې په دنیا کې شته خو د نارواطوب په اړه چې د نر په اړه حدیث راغلی دی لوبې په اړه تقریبا حدیث نه راغلی په نارواطوب اوس ډېرې نورې لوبې شته قیاسا ناروا دي طالبانو خو ناس نه ده پکې راغلی نه منسوسي ناروا ده ډېرې لوبې دي طالبانو اوس فوټبال ده والیبال ده کرکټ دا طالبانو ناروا نه دي ذاتي ناروا نه دي ناس نه ده پکې راغلی هغه شرطونه چې د نورو لوبو لپاره دي هغې وجې نه علما یعنې دي روا په اصل کې چې ناروا کېږي د غیر د وجې نه ناروا کېږي خبر باندې پوه شو ښه اوږده بحثونه علماو کړي دي بس نو دا ناروا ده طالبانو ورته فکر موي الله عز وجل